تازه طالبان څنګه ولې پاکستان ته غوسه شول؟ د طالبانو حکومت پاکستان د افغانستان او چین د اړیکو د خرابوالي هڅه کوي. د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولی چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې و او د پاکستاني چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل. د طالبان د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 26مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسلوالو کړې وه، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد طلوع نیوز ته ویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري. مجاهد وایي په پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپله کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یوه هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي جوړه کړي. موږ دا په وار وار رد کړې او دا خبره کوم منطق هم نه لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړې کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده.